انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یقیناً زکاتنا د پارا د فقیرانو دی او د مسکینانو دی او د کار کوونکو دی چې مقرری بای او دا هغه چاره چې مینه ورکې دي شي دای زمونږ ته او بازادولو د سټونو کړي او پتاوانیانو خلقو کړي او د الله بلار کې او د مسافرو د پارا فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم. دا فرض شرع دا اللہ دا طرفنا اللہ پویا حکمت والے. ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن. بعض دا منافقان ناری چی بد خبر کی پا نبی بسیم او آئی چی دے خوار سو یا سقبلیم. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین. تو آدھے قبل ان کے لئے دا خبر دا خیر ستاسو ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو. ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دا پار ایمان والا استاسونا. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. آکسان چھ بدردوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے ذرناک. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. قسمون قیدی پر اللہ تاؤستاد دیل پارا چتا سو رضا کی اور اللہ داغ رسول حقدار دے دی چلی داغ رضا کی گدی مومنانی. علم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا. آئے دین پوئیگی چشا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی. ذالک الخزی العظیم. دا شرمندگی لویا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یرکی منافقان چھ نازل کرشی پا مومنان دا سی سورت چھ خبر ور کی مومنان لرا دائیں منافقت چھ پزنون دا منافقانوں کی. قل استعذئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تو آئے ٹوکی کوئے یقیناً اللہ بخکار کی حاشے چتاوستی جرے گئے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. کتدینا تفوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول لبم کولے. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تو آیا پا اللہ و دا آیاتوں دا پا رسول بولے تاسو استہزاء کوئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بانے مکوئے یقیناً تاسو کفر خکار کرے پست دعوی دا ایمان ساسونا. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. کما فی حکم گا دے اوڈل استاسونا پا سبب دا توبیر آئی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہی دی مجرمان.